سلامونه ونیکیلې راځو نن موږ د 1 to 1 ریلیشنشپ په اړه باندې خبره کوو. راځو مخکې له مخکې زه ام اس اکسس خلاصوم. کله چې مو ام اس اکسس خلاص کړ بلینک ډیسکټاپ ډیټابیس کلیک کوم. تاسو کتلی سئ هغه کوم مخکې چې موږ تکرار کړي اوس یعنې دلته به موږ لوکیشن وښیي یا اډرس دا به چې راته سافت سي یو فایل موږ کریټوو. نو کله چې مو یو فایل کریټ کړئ مخکې له مخکې راځو موږ یو ټیبل جوړو. له ټیبل له جوړېدو بعد دلته زه دې ته نوم ورکوم سټوډنټس. کله چې مو دا اوکې کړئ اولین فیلډ چې ده هغه زه دلته ورکوم رول نمبر. رول نمبر یعنې دا دی آټو نمبر وي. لاندې راځم نوشته کوم نیم آف سټوډنټ. نیم آف سټوډنټس. دلته راځم شارټ ټیکسټ انتخابوم او راځم دا سیووم. کله چې مو دا سیو کړئ راځو مخته زه یو بل ټیبل جوړوم یعنی بل ټیبل ثبتوم د انفارمیشن په نامه. کله چې مو د انفارمیشن په نامه باندې ثبت کړئ راځم دلته اولین فیلډ چې ده هغه رجسټریشن راچوم. کله چې مو رجسټریشن واچوئ راځم دلته دا نمبر کوم د دې ډیټا ټایپ نمبر کوم او لاندې راځم بیا رول نمبر واچوم د دې د هم نمبر کوم. لاندې راځم کلاس واچوم او دا هم شورت ټیکسټ انتخابوم ولې هلته یا 10 یا 12 دا کلاسونه چې موږ راچو دغه دپاره. نو راځم دا هم ثبتوم او له ثبتېدو مخته راځم دغه کوم رول نمبر ډیټا ټایپ چې ده دلته په انډکس کې نو ده یعنې دا ډوپلیکیټ باید رانه وړي یعنې یس نو ډوپلیکیټ دا به انتخاب کړم او له انتخابېدو بعد به راځم سټوډنټ ټیبل ته او دلته څه نومونه ورته نوشته کوم. اوس فرض که یو نوم ده صالح بل ده عثمان بل ده صایم بل نوم سو فرض که منیب یا بل نوم ده ساحل. نو راځو دلته بل انفارمیشن ټیبل ده او انفارمیشن ټیبل کې موږ هم څه معلومات ورچوو. رجسټریشن نمبر. اوس که زه غواړم چې رجسټریشن نمبر فرض که رجسټریشن نمبر د دې یو کس یو دا رجسټریشن نمبر ده او رول نمبر یې یو ده. دا په کوم صنف کې ده؟ لسم صنف کې ده. بل راځم د بل رجسټریشن نمبر ده دا او رول نمبر یې 2 دی دا په 11 صنف کې ده. بل کس ته راځي رجسټریشن نمبر یې دا ده رول نمبر یې دا ده او دا بیا په 10 صنف کې ده او بل کس ته د دې رجسټریشن نمبر دا ده او رول نمبر یې دا ده او دا راځي په 12 کلاس کې ده او بل رجسټریشن نمبر دا سو رول نمبر یې دا دی دا هم 12 کلاس کې ده. راځم دا سیووم. اوس راځو وایو چې 1 to 1 ریلیشنشپ څنګه موږ کولی شو چې جوړې کړو. مخکې له مخکې زه راځم دغه کوم ټیبلان چې دي دا کلوزوم. کله چې مو دا کلوز کړ
راځم ډیټا ټولز. دلته تاسو کتلی سئ دا ریلیشنشپ نوشته ده. زه راځم په ریلیشنشپ باندې کلیک کوم. له ریلیشنشپ بعد اول وار فرض که سټوډنټ ټیبل ده، دا ایډوم. بیا له دې بعد راځم دا ایډوم او کلوزوم. اوس دلته دا کوم رول نمبرز نوشته ده، دا رول نمبر داسې راخم او دلته کوم رول نمبر ده په دې باندې داسې ډرا کوم. او دلته لاندې تاسو کتلی سئ چې 1 to 1 ریلیشنشپ، یعنی ریلیشنشپ ټایپ چې دغه 1 to 1 ریلیشنشپ. دلته تاسو کتلی سئ چې دغه د 1 to 1 ریلیشنشپ چې ده دا جوړ شو. نو اوس راځم بیرته هم سټوډنټ ټیبل ته. کله چې مو سټوډنټ ټیبل خلاص کړ، د ده رول نمبر ده 1، سټوډنټ نوم هغه ده. اوس راځم د دې نور معلومات ګورم چې آیا د دې رجسټریشن نمبر او په کوم صنف کې ده. کله چې دلته تاسو په دا جمع نشان باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو کتلی سئ چې د دې ریلیشن وبخښئ رجسټریشن نمبر یې دا ده او په کوم صنف یا په کوم کلاس کې دغه تاسو کتلی سئ. همدغه رقم دا یو نمونه ده د 1 to 1 ریلیشنشپ. تاسو مختلفو ځایونو کې مختلف ځایو کې مختلف قسمه معلومات یا مختلف قسمه انفارمیشن په اړه باندې تاسو دغه ریلیشنشپ څخه تاسو کار اخیستلی سئ.